بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. زه ستاسو دوست، ستاسو ملګری یم، بیا هم لطیف مهربان ستاسو په خدمت کې له یو نوي ویډیو سره حاضر یم. البته له دې نه مخکې چې ویډیو تاسو ته شروع کړو، له تاسو ټول نه هیله کوم چې تاسو مهرباني وکړئ، د کورونا له مرضه خپل ځان او خپل فامیل وساتئ، او کوم احتیاطي تدابیر چې تاسو ته وزارت د صحت عامه یا نور تاسو په فیسبوک یا په نور کوم سوشل رسنیو کې ګورئ، نو تاسو نه هیله کوم چې هغه تاسو مراعات کړئ تر څو تاسو خدای ناخواسته په دې مرض اخته نه شئ. څنګه چې تاسو پوهیږئ، زه تاسو کوشش نه کوم چې وډاروم، اما واقعیت دا دی چې نن سبا نیم افغانستان په دې کورونا باندې اخته شوی دی. شخصا ما خپل د ملګرو پلار مې لیدلی چې وفات شوی دی، مور مې لیدلی چې وفات شوی. نو له تاسو ټول نه هیله کوم چې تاسو دغه کورونا ډېر جدي ونیسئ تر څو تاسو او تاسو فامیل ټول روغ جوړ او ارام پاتې شئ. هغه نه بعد تاسو نه هیله کوم ګران ملګرو چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره که زما د یوټیوب چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړئ، نو له تاسو نه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. که تاسو راشئ، ما ډېر ګټور ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ کړي، تاسو نه هیله کوم تاسو دا ویډیوګانې وګورئ او په کور پاتې شئ. یو خو به دا وي که تاسو دې ویبسایټو سره کار وکړئ، ګټه به وکړئ، پیسې به لاسته راوړئ، او دوم د کورونا له جنجاله به تاسو په ارام وئ. سمه ده. نو ګرانو ملګرو، نن ویډیو ډېره مهمه ده. البته کېدای شي دې باره کې بعضې ملګري معلومات ولري او بعضې ملګري کېدای شي معلومات ونه لري. نن موږ تاسو خبره کوو د ویکیپیډیا باره کې. ویکیپیډیا څه شی دی؟ ویکیپیډیا څنګه کار کوي؟ البته اول درته وایم چې ویکیپیډیا دوه ویډیوګانې درته ډاونلوډوم، درته جوړوم. اول ویډیو دا دی چې دې باره کې عمومي معلومات درکوم. دوم ویډیو درته داسې جوړوم چې هغې کې تاسو څنګه د سره اکاونټ جوړولی شئ او څنګه فرض کړئ خپل یو معلومات، یو ارټیکل یا یو مضمون تاسو لرئ د ځان باره کې، د بل چا باره کې، هغه څنګه دلته اپلوډوی شي یا تاسو څنګه دلته ارټیکل خپل لیکلی شئ. سمه ده. اول ویډیو څنګه ما تاسو ته وویلې، تاسو ویکیپیډیا تاسو وګورئ. ویکیپیډیا ته تاسو چې کله راشئ ورته ولیکئ چې واټس ویکیپیډیا یا ویکیپیډیا انفو. ویکیپیډیا باره کې ډېر تاسو ته جالب معلومات راکوي. ویکیپیډیا یو معلوماتي سایټ دی چې هغې کې تاسو کولی شئ د هر شي باره کې ډېر دقیق، ډېر موثق او ډېر مؤثر معلومات تاسو پیدا کړئ. البته له ګوګل نه هم د ویکیپیډیا معلومات ډېر دقیق دي. ویکیپیډیا کې تاسو چیرې کوم معلومات یو ځل اپلوډ کوئ، هغه نو ډېر خلک د هغې باره کې ریویوز کوي، هغه ریویو کوي هغه باره کې. یعنې که تاسو چېرته کوم فیک یا غلط نیوز دې باره کې شیر کړي، د کوم موضوع باره کې چې هغه به خلک هغه باره کې ریویو ورکړي، تاسو څه شی کوئ؟ تاسو هماغه اکاونټ تاسو معلومات خپله ویکیپیډیا دلته ډیلیټوئ. البته تاسو به دا هم کوئ چې تاسو هېڅ بیا په ټول عمر کې هغې سره اکاونټ جوړ نه کوئ. سمه ده. آی پي یې تاسو بلاک کوئ. نو تاسو کوشش وکړئ چې تاسو دې سره اکاونټ جوړوئ، خپل ځان یا بل باره کې معلومات ورکوئ، هغه ډېر دقیق وي. ښه، اوس راځو دلته چې دا ویکیپیډیا چا جوړ کړی دا په څومره لانګویج باندې خبرې کوي. ګورئ، ویکیپیډیا جوړ شوی دی په 2001 کال کې جوړ شوی دی. ګورئ، جنوري 15 2001 کال کې جوړ شوی دی. تر اوسه پورې ګوره 19 کاله کېږي. دا په 215 اتیا لانګویج باندې تاسو ته معلومات درکوي. دا ګوره ډېر مهم موضوع ده، 215 اتیا لانګویج. البته که 215 اتیا لانګویجو کې یو پښتو ژبه هم ده. سمه ده. اما د پښتو ژبې ویکیپیډیا چې دا بخش دی هغه ډېر ضعیف دی، ډېر لږ موضوعات هغې کې اپلوډ شوي. دا زه نشم ویلی، دا بدبختانه موږ او تاسو تنبلي ده که د موږ او تاسو هغه اهمیت نه ورکول د ویکیپیډیا ته. خوشبختانه درته وایم که تاسو چیرې په فارسي باندې راشئ، سرچ کې یو موضوع په فارسي په دې بخش کې ایرانیانو یا خپله د موږ افغانانو یا نور خلکو ډېر زیات خدمت کړی دی، چې یعنې ټول باید موږ د هغوی نه منندوی اوسو. هغوی ډېر زیات کار کړی دی. ویکیپیډیا فارسي بخش ته تاسو راشئ، تاسو یو شی په فارسي باندې سرچ کړئ، دومره دقیق، دومره جالب معلومات درکوي چې یعنې تاسو به خپله حیران شئ. اما که متاسفانه تاسو چیرې پښتو بخش ته راشئ، نو پښتو بخش کې هېڅ شی نشته، یعنې ډېر کم موضوعات دلته. نو زما هدف دې باره کې څه چې ولې مې د ویکیپیډیا باره کې معلومات تاسو ته شیر کړل، اول خو دا و چې ویکیپیډیا تاسو ته داسې عمومي معلومات د دې باره کې درکړم چې هغه انشاءالله تاسو پوهیږئ. څنګه چې په اول کې مې درته خلاص وویلې، دومره ډېر شیان نه لري ویکیپیډیا چې فرض کړه ډېر داسې تخنیکي وي یا ډېر داسې پروفیشنل وي یا مسلکي وي چې هغه تاسو ته وښیم. هېڅ شی نه لري ویکیپیډیا کې. تاسو کوم موضوع باره کې پوهیږئ، البته معلومات څنګه معلومات باید دقیق وي، دې سره اکاونټ جوړېږي او هغه اکاونټ دلته اپلوډ کېږي. تاسو کوشش وکړئ پښتو ژبې باره کې معلومات پیدا کړئ. پښتو کې تاسو کوم داسې ښه شي باره کې معلومات ریفر کوئ چې باره کې نه لرئ، خپل ولایت باره کې معلومات لرئ، هغه ورته اپلوډ کړئ. خپل کلي باره کې، خپل سیمې باره کې، خپله د ځان باره کې تاسو معلومات لرئ. زه به انشاءالله په روان ویډیو کې تاسو ته دروغ یم، زه خپل ځان باره کې څه کوم چې ویکیپیډیا ته معلومات اپلوډ کوم. نو له تاسو نه مې هیله چې هیله مې دا وه چې راځئ د پښتو ژبې دپاره کار وکړئ. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ څو ورځې مخکې د پښتو نړیواله ورځ وه، سمه د پښتو ژبې نړیواله ورځ وه. نو په هغه اساس زه له تاسو نه هیله کوم چې تاسو ټول راشئ،
د ویکیپیډیا سره اکاونټ جوړ کړئ او ویکیپیډیا کې پښتو ژبې ته ډېر کار وکړئ تر څو د موږ او تاسو ژبه حد اقل هغه ټاپ 50 ژبو کې خو راشي، هغه بهترینو 50 ژبو کې راشي. البته اوس که تاسو هغه رینکینګ یا هغه درجه بندي وګورئ پښتو کېدای شي په دغه اخرو کې فکر کوم د 200 نه به خواته وي پورته وي. یعنې دا څه شی ته د دې معنا دی چې موږ او تاسو خپلې ژبې ته کار نه دی کړی. که چېرې موږ او تاسو ورته کار وکړو په ټاپ یعنې مخکښ 50 ژبو کې راولو نو دا به موږ او تاسو دپاره ډېر ښه وي، ځکه چې ویکیپیډیا ډېر خلک فالو کوي، ویکیپیډیا ډېر خلک ګوري. نو په دغه اساس له تاسو نه هیله کوم چې تاسو راشئ ورسره اکاونټ جوړ کړئ. البته ګرانو ملګرو دا و اولنی ویډیو د موږ د ویکیپیډیا باره کې داسې عمومي معلوماتو چې ویکیپیډیا باره کې تاسو لږ معلومات واخلئ. په دویم ویډیو کې به تاسو ته اکاونټ جوړول درته ښیم، څنګه سره اکاونټ جوړېږي او همچنان ورسره دا هم درته وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل معلومات دې ته ور اضافه کړئ. سمه ده؟ نو ګران ملګرو په دې هیله چې تاسو دغه ویډیو د ویکیپیډیا باره کې خوښه شوې وي او تاسو بل ویډیو هم حتما وګورئ تر څو تاسو په دې باندې پوه شئ چې څنګه ورسره اکاونټ جوړ کړئ او څنګه ورسره ویډیو شیر کړئ. په دې هیله ګرانو ملګرو چې ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلی وي. تر بیا تاسو په خدای سپارم، خبر ته لرئ. د خدای په امان.